تورې تورې سترګې توروي لالای بیا لکه چې کلی ورانوي لالای او ټنډه راته ګره جانان ونیسي مخ رانه په بله واړوي لالای او ما ته یې لوظونه د یارۍ کول اوس رقیب تر ګوتې ګرځوي لالای او ټول کلی په سوچ چې ورته ودري ړنګ ړنګ قدمونه بدلوي لالای او ځان سره نارې زه زیاوله وکړم کله چې سینګار ولګوي لالای او غزل چو نور چو شعرونه دي چې مننه چې دې ووینم جانانه زړه مې ښه سي چې دې نه وینم په سترګو مې تیاره سي چې دې ووینم جانانه زړه مې ښه سي چې دې نه وینم په سترګو مې تیاره سي او ته خو خپله په قرار باندې خوب وکړې تا مین به ګرانه چرنګه وده سي او کله میاستې چې پوښتنه مو ونه کړې کله میاستې چې پوښتنه مو ونه کړې دا مستي خو به دې یوه ورځې اوبه سي مننه کله میاستې چې پوښتنه مو ونه کړې دا مستي خو به دې یوه ورځې اوبه سي او چې مطلب دې په ما راشي بیا مو یاد کړې درې پلارو زیاد دې دلته بیا په زړه سي او صغیر صاحب یو وړوکی غزل ده چې داسې وخت راغی چې له چا سره چینېږې به نه داسې وخت راغی چې له چا سره چینېږې به نه حالات څه داسې دي چې چا پسې غږېږې به نه مخ چې به ناست تر نیمو شپو وې چا پروا به نه وه اوس خو په نیمه شپه له چا سره شورېږې به نه خلک له ویښې مور نه زوی وړي دومره جان خبر کا ورته بچک اوسې ته دومره وده کېږې به نه او چېرته پخوا یارانې چېرته خو د اوس یارانې چېرته پخوا یارانې چېرته یې د اوس یارانې یاري به کیا خو له خپل حد نه وراړېږې به نه او جنون صاحب زیا د امن کیسې مه کړه امن چېرته راځي زیا د امن کیسې مه کړه امن چېرته راځي زیا په دې کیسه له ما نه خفه کېږې به نه وسلام مهرباني